حضور علیہ السلام فرمائی غوره ذکر لا اله الا الله دی، غوره دعا الحمدلله ده. الحمدلله د خدای حمد و ثنا ده. ټول حمد و ثنا او د ټولو صفاتو هغه الله له ښایي. الله د لوی صفاتو مالک دی. سبحان الله، الله د عیوبو او د کمزورۍ نه پاک دی. نو د خدای پاکي بیانوي، د خدای حمد و ثنا دي ته دعا وایي. دعا عربی کې دې ته وایي چې څه پکې غواړې د خدای نه او که نه غواړې هسې به سبحان الله الحمدلله الحمدلله او کله وغواړې اهدنا الصراط المستقیم یا الله حق لار باندې مې روان کړي، عالمانو پاکانو پسې مې روان کړي. ځان له خو سړی نه سمېږي، بل صرف په کتاب خو سړی نه سمېږي، یو خو چې نه نو هغه ګوري، او بل سړی داسې کس چې هغه تقوا با عمل هغه به انشاءالله د هغه خبره به تا ته فایده رسوي. نو ذکر به په ژبه باندې وي او ذکر به په زړه کې وي او ذکر به کثیر انشاءالله ده ته به فایده رسي. قرآن شریف کې خدای په خلک عام خلک ذکر ویل بس تسبیح یا ذکر کوي نه پریشانې ګڼي د خدای بندل چې د خدای نه غافل شي چې په کومو کندو کې به غوځار شي او چې د الله یادي د الله مدد به رسوي. قرآن شریف کې راځي د ذکر فایدې خو ډېرې دي. فاذکروني اذکرکم، تاسو ما یاد کې زه به تاسو یاد کړم. چې سړی خدای یادوي دا شکر دی، واشکروني ولا تکفروا، یا الله دا احسان دې کړی، دا احسان دې کړی. او چې کومو کلماتو کې ثواب دی خو خود دی، لکه ما دی لا اله الا الله کې سړی ذاکر جوړېږي. لا اله الا الله سره خدای سره تعلق او تړل او الله ته رجوع هر څه کې الله ته خیال کې که ښه کار کوي هم الله ته د خیال د هغه په وجه کې چې د الله ډېر لوی دی، دا حکم لوی دی منزله زما دا اودس کومه دا کار ښه کومه. نو چې د الله لویې سړي نو تاسو به وګورئ به ډېر خوند درکړي او د الله مینه هم دې سره راځي. خدای پاک په خپله وایي پس ما یاد کې یو مفهوم یې دا دی چې ما یاد کې په زړه کې په یو حدیث قدسي کې راځي من ذکرني فی نفسي ذکرته فی نفسي، څوک ما په زړه کې یادوي زه یې زړه کې یادوم. خلک وایي که نه مور ته خط لیکي سفر کې عربو کې نوکری دی تږي کار له مور پلار ته خط لیکي پوهېږه نه هر وخت مې زړه کې یاد دی، د یاد ځای زړه دی. نو چې څوک ما زړه کې یادوي الله دیان او مراقبه یې خدای زما محبوب دی، الله پاک زما خالق دا سوچ هم کوي په دې الله ما سره دی، الله ما ویني. زه دې غلط کار پسې روان یم، دا کپړه خرڅوم دا په غلط نوم خرڅوم، جاپانۍ نه ده او خلکو ته یم جاپانۍ، نو الله خو ما ویني، الله ناظري. انشاءالله به به داسې نه وي، خدای به یو ساتي او الله ما سره دی. که نور څوک نشته نو خدای ما سره، زه که کمره کې پټ ناست یم او غلط فوټو په موبایل ګورم نو خدای ما ګوري، بس بند به یې کړي انشاءالله. الله طاقت درکړی بس ډېره دې وکړه. اوس خدای پاک طرف ته راشي چې څوک الله طرف ته راځي دا الله سره جوړه کوي. ګناه مې ډېره کړې ده خو بس نه یې کوم، ځکه داسې ځای نشته چې زه د الله معیت ما سره دی، الله ما سره دی، الله ما ویني، الله ما ګوري، الله حاضري، الله ناظري، الله معي. دا خدای دیان الله پاک طرف ته خیال هر وختي دا الله والا دی. اول ته ګناه نه کې وکوږي نو بیا وایي سره هغه د الله معیت خیالي دومره دې استغفار ووایي دونه بخښنه وغواړئ چې یا الله اوس مې معاف کړه، زه به بیا سمېږم، زه به کوشش کوم. هغه عمر رضی الله تعالی عنه قصه به تاسو اورېدلي، ګشت یې کوه د شپې یو ګډبانې دي مور هغه لور ته وایي پې کم کړي دي د ګډو او ټیکه د خلک به پې ورې په سیدو کې راوړي نو دې پېو کې لږ اوبه واچوه نو چې د الله دیان هغه لور سره یو د الله خیال چې خدای موږ ویني. قرآن شریف کې راځي علم یعلم بأن الله یرا، انسان نه پوهېږي چې خدای دې ګوري، الله زمون هغه ناظر دی او رائي دی او مونږ ګوري خو بصیر دی. نو دا جینۍ وایي مونږ فن سره الله نه پټ نه یو، زه چې پې چوم که نه او دوی دغه دی عمر صاحب منې کړي دي دا لور ورته وایي بادشاه، نو یعنې هغه به ښه کار نه دی. نو هغه ورته وایي عمر صاحب څه خبر دی، شپه د پېشمنۍ دی یا سهار مانځه وختي وخت د شپه د هغه څه خبر دی چې دې پې وکې واچوي. وایي د عمر رب خو مونږ ګوري که نه دومره هغې طرف ته خیر الله نه به څنګه پړ انسان نه به خو پټ شي عالم الغیب نه دی،
والله عالم الغیب دی پتیاره کې کتو باچه پیو کې نو خدای تا ګوري الله ناظری الله ما ګوري دا به تا د ګناه نه بدل الله یاد دی او ذکر دا فروي الله ما ګوري او عمر سے ور کې ولاړو اوازونه ورسي بار کور باندې نه خو کړو سبا کسان ورولې کل ودا خزو مور روانه هغه نو غوښتل چې مونږ خو سکو مونږ داسې بادشاه سره تعلق هم نشته هم ګډبانو او داسې ساده دغه خلک وسهرا نشي چې له غسل جمعه ته کېړو په ځای کې ولاړو او پیدل هغه مور عمران زړو چې مونږ بس کړي لکه تعلق نشته تعلق وجه ونه راوړي چې سم کړی دي او پریشان هغه مور ته ویل دي نه وته وی تا دې لور ته ویلو چې کوم پکې واچو پيو کې بس هغه پیښو مشپوا او دا چې خبر دې چې تا ولاړو بس اقرار یې وکړ نشو دا چې خبره وجه هغه پیښو وته او ما ویډیو وس یاره دا لکه معافي غواړم مینه سویم نه او دې لور دې داري ما لور د پادرشته ګورم کستا رضاوي نو دا خپل لور د ما زوی دراکه دا غوښینو مې عاصم دی بس هغه او خوشاله چې خپل لوی سړی دا غلوي شي دا خپل خلک او عالمان او پاکان او بادشاه دی یو معمولی چې په صحرا کې په خیمو کې اوسېږي او په شپو کې دا غي لور کې دا غي لور به یو لور شوی دا نیک او دا غي لور به زوی شوی دا نوم دی عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه دوه کالو درې میاشتې خوشا بادشاہي کړې ده او داسې بادشاہي و چې بالکل عدل او انصاف دا ټول خلک یې سم کړو دا ټول خاندان نیم کالي او ځمکې واخیستې سرکاري یا مشتبه او ښځې ته مې زه تا ته اوس توجه نشم کولی ما باندې کار ډېر دی که ته غواړې نو زه به تا پرېږدم او که واده کې لکه زه ستا حق نشم پوره کولی دلته ما باندې ډېره ذمهواري راغله او هغه وی نه زه تا سره پاتې کېدل غواړم وی خشر دا چې پلار ته د څومره کالي کړي دي عبدالملک ابن مروان د بادشاهانو او قاضیانو پیسې خو مشکوکې دي دا ټول کالي به سرکاري بیت المال کې سرکاري خزانه کې داخله کې وي ټیک ده ټول کالي وکړل معمولی جامو او دومره خدمت یې کړې د احادیثو دپاره استادانو مقرر کړو هغوی دا کتابونو دا تدوین او دا هر څه برابر کړي دي هغې خو ډېر برکات دي نو هغه لور دا چې د الله یاد وي انسان په تیاره کې د ګناه نه بچ کړي خلکو مخکې خو خدای پاک ډېر بچ کړي نو ما یاد کې پړه کې زه به تاسو وړه کې یاد کړم خلک چې چاته وایي ډېر مې خوښ وي اړه کې مې هر وخت یادېږي آپ کی یاد دل میں ہر وقت ہر ٹائم رہتی ہے ہر وقت ماتا یاد ہے دا څوک نه وایي چې په ګوتو کې مې یاد دی یا په غوږونو کې مې یاد دی په غوږونو کې یاد نه په سترګو مې یاد دی په دغه مې یاد دی په لاسونو کې مې یاد دی یاد داسې وایي په اړه کې مې یاد دی نو اړه کې یاد دا د مینې نښه ده نو چې څوک الله یادوي د الله دیان او مراقبه نو خدای پاک به یې په اړه کې یادوي یعنې د خدای به خوښ شي او د خدای محبوب نو خدای به خوښ له څومره د خوښې څیزونه ورکړي یو مطلب یې دا دی من ذکرني په یو جماعت کې ما یادي ځان فی ملع ذکرته فی ملع اعلی زه په ښه مجلس کې یارو په ډېرو ښکلو ملایکو کې او عالم بالا نوراني پاک مخلوق هغې کې په ګڼه کې یادوم چې په یو ګڼه کې ستا د ښه صفت ذکر کېږي نو دا څومره عزت دی څومره عزت ولا خدای ورکړي د الله په یاد کې ډېر لوی عزت دی او الله پاک مدد هم ورسره نو خدای چې ته د خدای یاد یې الله به ساتي الله به باندې خصوصي کرم کوي او من ذکرني پس ما یاد کې د ګناه نه بچ کېدو کې یا الله ته مې د ګناه نه بچ کړې خدای وایي یا الله ته مې مدد وکړي ازمایش دی یا الله ته مې مدد د ګناه په وخت کې خدای یاد کړي نو زه به تاسو یاد کړم په بچ کېدو د ګناه کې چا ګناه کې الله دا ګناه یا الله ته مې مدد وکړې زه خو کمزور یم همت مې کمزور دی ازمایي ما بچ کړي نو چې څوک ګناه کې خدای یادوي الله سره پناه وغواړي دغه شي نه نو الله پاک یې یادوي یوسف علیه السلام کمره کې ورته زلیخې ځان برابر کړو میک اپ یې کړو ښکلی وه او د لوی کورنۍ ښایست هم د هغې مشهور نو ورته وایي دغه دی هیت هلک یعنې ما طرف ته خیال وکړه زما ارمان پوره کړه ما طرف ته راشه او د ګناه موقع ده اوس پیغمبران خو انسانان دي
خو الله پاک ول همت ورکړي او الله پاک یې مدد کړي بس زره د الله یاد وکړه قال معاذ الله دا خو الله سره تا نه پناه غواړم یا الله دې نه مې وساتي او لږ همت به هم کې چې سړی د ګناه نه بچ کړي ځان او الله یاد کړي خدای پاک ول طاقت ورکړي بس چې هغه پېښ شو چې دې خو تیارېږي نه نو ورنږدې کېده بس دې منډه کړې او داسې کمرې وې چې په حالونو کې حالونه کمره کې کمره او دروازې بندې کړې وې چې څوک نه خو الله یاد او په ګناه په بچ کېدو کې الله ته آواز وکړه چې څوک د الله ذکر کې خدای پاک یې د ګناه نه بچ کېدو توفیق ورکړي بس روانو فاستبق الباب یو مخکې او بل ورپسې او خدای پاک دروازې ورته کولاولې په هغه دروازه کې رونیوم هغوی خو د خواهشاتو مینه وه د خواهشاتو مینه وه نو خواهشات هلته خواهشاتو مینه چې پوره نه شي نو اکثر سړی چې څوک یې خوښ وي هغه اکثر اولي چې ته زما ارمان نه پوره کوې یا مړ کوي یا جیل ته بوځي خاوند دی په ور کې راغی ته خو ما ته لاس اچوه یوسف علیه السلام وایي ما خو چې څوک تخت یې هغه لاس اچوي هغه ځان بچ کوي دیو پسې رستو رامنډه واله نو هغه ته وایي داسې کس چې ستا کور وایه ته لاس اچوي نو جیل ته یې بوځه یوسف علیه السلام وایي جیل مې خوښ دی خو صفایي خو وشوه قال رب سجن احب الی مما یدعون الیه دا ښځې ما ته کوم غواړ ما ګناه ده زندګۍ نه خو جیل ښه دی چې ته د ګناه نه پکې بچ یم کوم ځای کې چې ګناه وي د هغه ځای نه بدبخت دی چا تښتېدل د جیل په شکل کې هم مې خوښ دی د دې وجې نه چې څوک داسې ګناه ځای کې وي فاسد دي داسې کس چې دا خرابۍ مه کښېنه ورسره بس دغه دی که ته وایې چې پاسېدی نه شم مې پوزه پاکومه لاړې لکه تو کوم بس وځه دی بانې خو ډېرې نه ختمېږي خلک وایي که لاس وینځم لاس وینځه بس بیا مه راځه کله سړی چا نه شي پاتې کېدی هغه یې غلط طرف ته بوځي همدغه طریقه ده چې ځان لشه هغه سره علیک سره مه کوه ځکه انسان کمزور دی جیل ته لاړو خدای پاک بیا ګناه بچ کېدو په وجه خدای پاک بادشاهي وله ورکړه بادشاه یې په خپله راوباسي ته به ما سره وزیر خزانې دا د تقوا د خدای د یاد برکت دی چې د خدای یاد دې وکړو الله بچم کړی او عزت یې وله ورکړه د جیل نه دې د وزیر په شکل کې راوتلی او دې ته به دا کار سنبالې هغه ته یې کولی شي د الله مدد ډېر فاذکروني اذکرکم ما په مصیبت او تکلیف کې یاد کې اذکرکم زه به مصیبت اوچتوالي کې بچوالي کې او پورته کولو کې تاسو یاد سړی مصیبت یې الله دا ما نه لرې کړي الله ته رجوع کړي د ګناهونو په وجې ما د ګناهونه معاف کړي دا ما نه لرې کړي یا الله ته خدای پاک یې لرې کوي سړی خدای ته توجه کړي چې څوک د خدای د نوم عزت وکړي فاذکروني ما یاد کې زما د نوم عزت وکړي اذکرکم زه به تاسو یاد کړم عزت به درکړم چې څوک د خدای د نوم عزت کوي یاد یې الله پاک یې ساتي یو شرابي و د هغه نوم د بشر حافي نو شرابخانې ته روان دي هغه ووته چته چې ته بسم الله چټ کې لیکلي و د الله نوم لیکلي و د الله د نوم سړی عزت به کوي نو بسم الله لیکلی شوي و دغه کاغذ او پرزه راوچته کوي د الله نوم دی پکې د الله نوم ښکلی دی سړی به عزت کوي یاره دا خو د الله نوم دی خور پاک یې کړه و داسې خیال یې وساته ادب یې وکړه خورې مورې خدای پاک ده له زړه واړو الله پاک یې مدد وکړي چې څنګه دی د الله نوم هغې عزت دی خدای ورته عزت ورکړه خدای پاک د شرابو نه او د هغه ګانو بجانو نه او د خراب مجلس نه الله پې خصوصي فضل وکړي الهامات ورته کېدل د امام صاحب په شاګردانو کې دي امام ابو حنیفه صاحب په تقوادانو هغه زمانه کې خدای پاک ورته عزت ورکړه او شان یې ورته ورکړه څومره اوچته بشر حافي ورته وایي د الله شان ډېر اوچت دی د سړی په نعمت کې الله یادوي خدای پاک پې فضل ډېری الله پاک پې کرم ډېری خدای ورته عزتونه ورکړي او ما راته وي چې سړی د خدای د نوم هغه شي چې الله ته نسبت دی د هغې به سړی قدر کوي جومات د خدای د یاد ځای دی سړی به یې قدر کوي پیغمبر د هغې به قدر کوي د خدای پیغمبر دی د الله کتاب د هغې به قدر کوي عزت به کوي د جومات به هم قدر کوي تاسو چې جومات ته راځئ ټوپۍ په سره وی وی د ادب ځای ته ځم وایي زه به الله ته ودرېږم زه ټوپۍ به ځان سره یوسم رومال به یوسم په سر به کړم سر تور سر دغه شان چې سړی ګرځي
نو دا داسې د علما وایي صلحا وایي دا داسې د ادب شکل نه دی نو چې سړی لوی ځای ته ځي نو خوشبو به ومږي دا هم د هغې قدر دی د جومات او ټوپۍ سر پټ کړي دا د ادب شکل دی او چې سرتور سړي نو دغه شان ادب شکل خو نه په دې به تاسو هم پوهېږئ عرف کې هم دا ده نو ادب پې کوي نو خدای به درکوي عرش سړي د هغې ادب کوي څوک د شي عزت کوي خدای پاک د هغه عزت او شان اوچتوي دا ټولو لویو خلکو چې دا که تاسو وګورئ د ادب دا زړه کې د هغې عزت وي خدای دلې عزت ورکوي عزتمن جامه کې عزتمن شکل تاسو خو مونځ په تش پرتوب کې هم کېږي چې لنګ ووایي په هغې کې چې الله درکړي دي یا دې وش دا د ادب شکل جوړ کړه د صلحاو شکل الله به دې شان د جومات ادب پکار دی د عالم ادب پکار دی د قرآن شریف د کتاب هغه ادب پکار دی چې ادب کې خدای به برکت ډېرې فذکروني تاسو ما یاد کړئ چې ما سره کوم څیزونه نسبت دی د هغې ادب او خیال وساتئ زه به تاسو یاد عزت به کوم د جومات جوړولو باندې ثواب وي د خدای د یاد ځای که نه نو څومره برکت دی پکې ډېر خلک جومات جوړوي خو د الله یاد یې په مینه کې خپل مال په جومات لګوي خپل مال په دین باندې لګوي خپل مال د کار په خیر کې لګوي د سره د الله د دین قدر دی وخت په قربانۍ پیسې په قربانۍ مجاهده کوي هغې لپاره مشقت بدن تېري الله پاک به ورسره مدد کوي دا علما لیکي چې درې کاره سړی کوي د خدای مدد به ورسره وي یو پکې د لور وعدې او دې رشته کوي اوس خامخا لور له خو پلار څه کوي یو کمبل یو بړستن یا ضروري څیزونه د کوټې کولی شي چې ډېر تکلف پکې نه وي د خپل وس مطابق لور یې د اولاد یې د هغې ضرورتونه به داسې بعضې څیزونو ته اوس راځي کور یې بېلېږي نو د الله مدد به ورسره وي یو چې څوک جومات جوړوي د الله لپاره د خدای مدد به ورسره وي خرابېږي به نه بل دا چې سړی دا د ګناه نه بچ کېدل غواړي او توبه وباسي چې اوسه پورې ما دا کار کوم د نن نه بس دی نه کوم انشاءالله دا سنما مې کتل دا مې کتل دا چرس و دا بل مې غلط کار کو ښځو ته مې کتل زه به دا ګناه نه توبه وباسم د نن نه بس به زه نه ګورم یا الله ته یې مدد وکړي د خدای مدد به ورسره وي دا یاد ساتئ خو چې اراده وکړي چې نه به یې کوم او ته یې مدد وکړي نو چې سړی الله یادوي د ګناه په بچوالي کې د الله مدد به د سره خدای پاک به ساتي یو خدا چاړو کوشش نه کوي دا کوشش به دی کامیابېږي یو مولوي صاحب دا مسله وکړه چې څوک جومات جوړي د الله مدد به سره وي لکه ګناه نه ځان بچ کوي احتراز کې خدای پاک به په بچوالي کې مدد کوي او یا د لور وعدې نو خدای پاک به دا خرچه پوره کوي الله به ورسره مدد کوي یو طرف نه یو سړي دا مسله وکړه یو کس اوس جومات یې ډېر زوړ بس چې وروستو دا زوړ جومات روان کې احساس سیمه ټول ګډ وډ دی هر څه دیوالونه هم کرېک دي چت هم خراب دی بس رو به رو یې غورځوم او اوس چغې بیا مفتیان ورته وایي جومات ته استاد یې راوغورځوم دا به جوړو بسم لکه مات ګوړو دغه آبادي ډېره خسته خرابه وه راغورځېدو واله خو زه سر د پټېدو زه اوس چې ډاډه شوم او دلته پیسې او بجټ او دغه هم باندې نه دي پوره چې کار شروع کړي نو څه دغه خو غواړي لکه تیاري هم نه دي شوي او یخني هم لمونځ به کوم ځای کې کوم دا یې څه وکړه هغه زوړ هم خو چې کله نوی لږ څه برابر شي چې څومره خو سر کار شروع کړي یو روپۍ هم مسله نه وه جومات یې راوغورځوم ساعتین شو دغه شان سهارا شو خلکو یخني هم وه خامخا خلک غورېږي ټول دغه کېدل دا یې څه وکړه دس اوس بېګا کار شروع کول غواړي په څه شروع کړي نو مخکې به لږ تیاري کړو بیا به راغلو بس وي چې د الله جومات جوړي خدای پاک به مدد کوي دعاګانې وکړئ هغه مولوي صاحب ته ټلیفون او سوال جواب وکړو تاسو ویلو چې خدای پاک د جومات مدد کوي ما به مخه راوغورځو اوس به جوړېږي اوس خدای پاک په کوم شکل ورکوي نو هغه ورته بس حوصله وکړه صبر وکړه الله ته رجوع وکړه چې الله نه سړی په هغه کې مدد غواړي دا اراده ښه کړې خدای به طاقت درکوي دا خو چې الله په مدد یقین الله به مدد کوي دوه رکعات صلات د حاجت څو ورځې تېرې شوې خلک هم داسې قبول یخني وه په دې کې یو سړی راغی ده سره کېناسته که نه جومات خو دا کېدای شي شي نو ته وایي تاسو جومات جوړوئ ده ورته او جوړو یوازې ورسره کېناست ښه زه په کیسه اخیستی شم هغه ورته او عیسه پکې اخیستی شي نو ورته یې وایي په عیسه پکې اخیستی خو خلک به یې جوړوي دوی ورته وایي زه په کیسه علم وایي ډېره ښه ده خو یو دوه شرطه وایي هغه سړی ورته وایي څه شرطونه
مولوي صاحب هغه استاد یې هغه مشر ته وایي یو شرط دا چې زه سره مدد کوم نو زما نوم به چاته نه هلي بس وایي نه یې زما پیسه نه سره چې پلان کې جوړې خو جوړول مونږ وایي چې جوړ شي بس اړو نوم به اعلان چې ستا خوښه ده زمونږ هم خوښه ده ما ته پکې څه فایده ده نه به ویلو دویم شرط دا دی چې بس هر څه به زه لګوم بل څوک به نه لګوي بل خلک دې مونږ ته وایي دا خو لا ښه ده څه به یو ته وایو دواړه شرط او جومات خدای پاک جوړ کړو سړي ته په خدای پاک باندې یقین که نه الله پاک دې موږ ذاکرین وګرځوي شاکرین دې خدای پاک موږ وګرځوي څومره الله یادوي انشاءالله د غیبت نه بچ کېږي بل ته تکلیف رسولو ته وړوزګار بنئ هر وخت ذکر کړه د هوښیارو خلکو ښه که دکان کې الله یادوي که چېرته ځای د الله یاد د ډېرو خبرو نه وبچي د بدنظرۍ نه به سړی د الله یاد سره بچ کېږي چې سړی الله نه یادي دا شیطان پې د پاسه کېږي او بالکل شیطان ته حواله شي او شیطان ستاسو دوست دی که دشمن او الله اعلان کړی د قرآن شریف کې سړی ذکر ته کوي بس شیطان ته حواله شي شیطان ته خدای دشمن خدای وایي ذکر مې یا وایي عاش عن ذکر الرحمن نقید له شیطان وهو قرین څوک الله یادوي نه د الله عظمت ته خیال نه بس شیطان ته دې حواله کړی شي شیطان ستا دشمن دی لکه ستا دشمني که نه او ستا یو کس هغه ستا دشمن سره هر وخت ګرځي راګرځي ته ورته یو ځل ووایې لکه دوست زما او زما هغه دشمن دی هغه سره ما د تکلیف راځي او ټوله ورځ هغه سره ما لاړو راځي نه بس ته پیشه او هغه پیشه بس هغه زما دشمن دی ته ورسره ناست دی هر وخت او زه راته وایم دا مه کوه دا ښه کس نه دی او ته هم هغه شان کېږي نو خلک اکثر داسې وایي بس ځه ته پیشه او هغه پیشه تو جانے اور تیرا دوست جانے ته پیشه او هغه پیشه بس زما حواله کړی خو دغه شان چې د خدای پاک دشمن ان الشیطان الانسان عدو مبین او عدو وي ورته خدای وایي نو چې سړی الله نه یادوي خو بس دا شو لکه شیطان طرف ته شو او شیطان طرف ته شو نو بس بیا وګوره کله به ورته یو وسوسه اچوي کله به ورته یو غلط کار ښکاره کوي کله بل نو په هغه ځای ته به ورسوي چې کوم د تباه کېدو دی الله پاک یا سره انسان د الله د دشمن او د خپل دشمن نه بچ کېږي دا موږ نه وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم په غسلخانو کې شیطان چې ورځي دعا به وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث د نرانو او د خپلو شیطانانو نه بچ کړي خراب کس دی په خراب ځای کې ناست دي جومات ښکلی دننه ملایکې په باتروم کې دغه وي دا مردار وي او دغه مردار نه بس خو ضرورت دی باتروم نه خو بغیر کېږي نه نو دغه وخت کې به د الله نه مدد غواړي یا الله د ده نه مې بچ کړي نو چې د الله ته آواز کوي الله به ستا مدد کوي انشاءالله او د شیطاني کارونو نه به د الله ذکر سره تاسو انشاءالله بچ کېږئ دا یو بل پسې چې خلک خبرې کوي خو څه کوي ځان یې اوزګار کړي د الله یاد نه بل یو پسې خبرې بل شیطان به بل طرف ته بوځي انشاءالله د ډېرو ګناهونو نه به تاسو مونږ بچ کړو دا چا تپوس کړی بینک لیز ګاډي اوس خوړل او نه خوړل ستا وس کې الله پاک قرآن شریف کې چونکې محسن دی او خالق هم دی او موږ له ډېرو سیزونو وسم را کړی دی الحمدلله نو هغه وخت چې سړی صحیح استعمال کړي د الله چې څنګه غواړي بس خدای پاک د دې نه خوشحالېږي نو د محسن یادول او د هغه د احساناتو اقرار کول د هغه احساناتو کې سوچ کول فکر او مراقبه او دیان د انسان دا د ذمواري ده دا به دې یادوي د دې وجه نه قرآن شریف کې د الله د ذکر او د یاد ډېر حکم دی چې ما د سره احسانات کړي دي اذکروا نعمت الله علیکم د خدای فضل او احسان نعمتونه تاسو یاد کړئ او یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا چې ما د سره احسان کړي دی او ډېر څیزونه مې درکړي دي نو زما یاد دا به ما به نه هېروې ډېر به الله یاد یو ذکر وایي زړه یاد ده نو زړه کې به د الله د یاد وي د الله مراقبه د الله د احساناتو فکر دا د هوښیار کس کار دی لکه تاسو یو کار کوئ نو مخکې ورته سړي هوښیار دی چې سوچ وکړي چې زه دا حکم دې پسې به تماچه راوالي د چا قتل پسې به ځي هلکه زه دا کار کوم غوسه یم نو د دې انجام به سي زه به 30 کاله قید شم بیا به جیږي او بیا به دا سختې تېرېږي یا به ما پانسي کوي یا به زه رسوا شم نار جهنم هم ما لپاره تیار دی که زه دا کار کوم نو چې څه کار کوي که غلط کاري او که خلک سوچ وکړي چې د دې انجام به سي زه لمونځ ونه کړم نو څه انجام به وي لمونځ وکړم نو څه انجام به وي د الله یاد وکړم د دې فایده به سي او د الله طاقت یاد کړي
او د الله د آیات کې چې په دې خفه کېږي هغې باندې لږ سوچ وکړي او چې څه کار کوي سړی په لږ سوچ وکړي نو انشاءالله د ډېرو بدو خبرو نه به دې منع کېږي دغه شان سړي ته وایي لکه مونځ کې نه مونځ نه شم کولی بس نه ته لږ سوچ وکړه چې مونځ نه کوې تا ته به څه میلاوي دغه سوچ ته فکر وایي چې سړی د الله په ذات او د هغه په طاقتونو کې هغه لږ فکر کوي سوچ کوي چې ما د خدای ونه منل ما سره به څه کوي وروستو آخرت دی الله پاک ته مخامخ پیشي ده بیا د نافرمانو دپاره دوزخ د جهنم زه د جهنم اور برداشت کولی شم ټینګ به شمه یا به سي لږ سوچ وکړي انسان دې سوچ سره مسوي نو ذکر د الله آیات ته وایي قرآن شریف کې راځي هوښیار خلک هغه دي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم هوښیار خلک هغه دي چې د هغې د الله یاد د الله پیشي آخرت کې مخامخ کېدل په دې حکم خوشحالېږي په دې کولو په دې ناروا کار په کولو خفه کېږي نو زه سوچ وکړي دا په ولاړه درته سوچي د انسان درې حالت لري کله ولاړې کله دی ناست دي کله پروت دي په پروت هم یاد کوي او په ناست هم او په ټولو حالاتو یعنی په هر وخت کې دغه درې حالات عام درې حالت دی نو په ټولو حالاتو کې سړی خدای یادوي بلکل دا انسان به انشاءالله هغه کامیابېږي دی به د ګناهونو نه هم بچ کېږي او په خوله باندې هم ذکر سړی کوي ذکرونه خو ډېر دي سبحان الله ذکر الحمدلله ذکر